د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټي ته د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال ارسلا خروټي د سفر په ترڅ کې د مسافرینو د وضعیت پوښتنه وکړه او ډاډ څرګند کړ چې پاکستاني لوري سره به د ناروغانو او نورو مسافرینو د تګ راتګ ستونزې حل کړي. نوموړي د یاد سفر پر مهال د مسافرینو په ځانګړي ډول پښتونخوا ته د درملنې په موخه د تلونکو ناروغانو ستونزې او غوښتنې واورېدې او په حل کې د اجراتو ډاډ څرګند کړ. هغه په تورخم ښارګوټي کې دولتي مسؤلینو او همکارو ادارو ته لارښوونه وکړه ترڅو مسافرینو سره ښه چلند ترسره او د امکاناتو له مخې ورته د لازمو سهولتونو زمینه برابره کړي. دی زیاتوي چې د تیرو شاوخوا 6 میاشتو په جریان کې له ګاونډیو او نورو هیوادونو څخه شاوخوا 550,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي او پر نورو افغانانو هم غږ وکړ چې خپل هیواد ته راستانه شي. د کډوالو چارو وزارت مرستیال ارسلا خروټي وایي چې تورخم ته د رئیس الوزرا د حکم له مخې سفر کړی او ژر به نور ادارې هم د سفر په ترڅ کې په خپلو برخو کې شته ستونزې حل کړي. د تورخم د چارواکو د مهاجرینو د نمایندګۍ د مسؤلینو سره ناسته درلودله، په خاصتا د کمیسار سره مو شریکه ناسته درلودله چې دلته کوم ستونزې او مشکلات چې دي د هغې دپاره مناسبه حل لاره ولټول شي. نو انشاءالله امید ده چې په راتلونکي وخت کې به په تورخم کې چې څومره دلته رش دی، بېنظمي دی، د خلکو ستونزې او مشکلات دي، په ویزه کې یا د مریضانو کومې ستونزې او مشکلات دي، نو د دې ټولو دپاره به یو لازمه کړنلاره ترسره سي چې د دې ټولو ستونزو د مشکلاتو د حل دپاره یو مناسبه حل لاره وي. نوموړي له ځوانانو وغوښتل چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته له قاچاقي تګ ډډه وکړي او د خپل هیواد په ابادۍ کې ونډه واخلي. یو شمېر ناروغ لرونکو د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه وکړه چې ناروغانو او مسافرو ته لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو طالب دی او راځي وروره او بس خلک په نظم روان دي، زنانه او د نارینه او د ماشومانو د دوی ډېر خیال ساتي، ډېر دغه ورسره کوي، کورې ودانه به چیرلی. زه د امارات اسلامي نه غواړم چې د دغو مشکل دی لا په افغانستان کې حل کړي، د ډاکټرانو لا د دوایانو له نظره او لا د ولېږي لا د زمینه ورته برابره کړي. دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې پاکستاني لوري سره دي د هغو ناروغانو ستونزه حل کړي چې د درملنې په موخه کوزې پښتونخوا ته ځي.